سلامونه خوږو لیدونکو، نن درته د نجونو په اړه جالب راپور لرم. تمه ده ویډیو راسره تر پایه وګورئ. وایي چې د نجونو طبیعت او خویونه د نارینه‌و سره توپیر لري. له همدې کبله نارینه باید د دوی د خوشحاله کولو لپاره د دوی د خویونو په پوهېدو کې هڅه وکړي. د نجونو تمه دا وي چې نارینه یې د دوی په شتون خپله خوښي اظهار کړي او دوی ته واضح وایي چې ښایي چې په ژوند کې مې یې، ښایي چې د ژوند ملګرې مې یې. نجونې په ښکلا تر بل هر څه ډېر ویاړي. د دوی د ښکلا صفت کول کله کله د دوی ښکلا ته حیران پاتې کېدل او د دوی سترګو ته حیران کتل د دوی زړونه فتح کوي. د نورو په وړاندې د دوی څخه مننه کول دوی ته ډېر لوی ویاړ ور په برخه کوي. هغه نارینه چې خپلې میرمنې ته د نورو میرمنو او خلکو په وړاندې قدر ورکړي، د دوی زړه یې واقعا ګټلی دی. کله کله د دوی په مینه اعتراف کول، دوی ته واضح ویل چې مینه ورسره لري، دوی مو د زړه خوښي او د کور رڼا ده. په مینه اعتراف کول هغومره مهم دي لکه څومره چې مینه کول دي.